السلام علیکم. تاسو ګورئ جی کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه عمر علي. ملګرو دا چې کوم سیټ اپ دی ته معلومیږي دا د فرونس کمپنی غ نوې انورټر دی، یعنی بغیر بیټری والا دا انورټر دی. د دې سره چې دا کوم پی وی نظر لیکلی دی، د دې دا مطلب دی چې ته د انورټر سره 14 دانې شمسیانې 950 واټ والا یا 640 واټ والا ته د دې سره سولران لګولی سي. چونکه په دې سیستم سره موږ دلته لستانې شمسیان لګولې دي. پلس کې چې کوم شمسیان دي دغه موږ دوه سیریز جوړ کړي دي. دا ډي سي بریکر دی ته کتلې سي دوه دانې ډي سي بریکران دي. په دې کې 15 سولران دي، په دې کې 15 دي، یعنی دا د دوه سټینګو چې کوم بریکران دي هغه دا دي. لستانې شمسیان موږ د دې سره لګولې دي. اوس په دې باندې چې کوم لوډ پروت دی 8 امپیره دا ټوټلی چې دی هغه د سولر سره چلیږي. کوم چې په دې بورډ کې تاسو دغه بتیانې معلومیږي. بیسیکلی دا د اوټپوټ سره موږ لګولې ده، دا ولټ میټر او دا ګول لایټ. کوم چې دا سره بتی ده د واوډا سره موږ کنیکټ کړی ده. واوډا فلال نسته، دا د واوډا بریکر دی. کوم ټیم چې ته انورټر ته بجلی ورکوي، یعنی د انورټر سره ته بجلی راځي. یعنی کومش دا خبر وکړو چې ریل ټیم چې کوم شیرینګ ورته وایي د دې انورټر هغه په دې بریکر باندې کیږي. چې کوم ټیم دا بریکر ته پورته کې بیا د دې انورټر سره بجلی درځي ستا کور ته. نو اوس په دې باندې دا 1 امپیر لوډ پروت دی، دا د اوټپوټ سره لګولې دي. دا چې کوم چینجور دی دا دلته په یو باندې ولاړ دی، یعنی په دې کې 2 in 1 دی. په دې کې سولر هم کار کوي او په دې کې واوډا هم کار کوي. زه اوس د دې سره دا چې کوم انورټر دی په دې باندې زه نور لوډ اچوم. دا چې کوم موټر ته معلومیږي زه دا موټر چې دی هغه سټارټوم ورسره. د ګوره دا چې دا موټر چې دی دا دلته سټارټ شو. اوس په دې باندې چې کوم امپیر دی هغه دا دی. اول 8 امپیر او 1 امپیر، اوس دا دی 12 امپیر شو. او دا د انورټر سټیټس دی، دا د لوډ دی. نو کچېری ستا د انورټر خوشي بالکل ته لګولې سي. زه اوس دا چې کوم لایټ پلګ دی یعنی د دې موټر غدي دا زبندومه. دا ګور دا اون حالت کې دی. زه چې دا اوس اوف کما دا موټر اتوماتیک چې دی هغه بند شي. دا بند شو دا موټر. او دلته دا کوم امپیر چې دی هغه د 12 سره لې 15 ته. دا ډیر شایسته انورټر دی که د چیرې خوشي دا انورټر هم ته لګولی سي په خپل ځای کې په خپل کور کې.